سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه جملې زده کړو. یوه جمله به تاسو په کمنټ کې لیکئ. کله چې موږ یو خپل ملګری چاته معرفي کوو، څنګه وایو دا جمله په الماني ژبه؟ داسې وایو: Das ist mein Freund Hamid. Das ist mein Freund Hamid. وایي دا زما ملګری حامد دی. دا زما ملګری حامد دی. او یوه بله جمله هم زده کوو. که موږ چاته وایو دا څوک دی او دا څوک دی، مطلب بل کس ولاړ وي، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي: Und wer ist das? Und wer ist das? او دا څوک دی. که وایو دا زما د کاکا زوی دی، دا زما د کاکا زوی دی، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.